سلام، وخت مو بخیر. پام راړوم د نن ورځې مهمه وروستۍ خبرونو ته. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالیه او اداري معین مولوی قدرت الله جمال د کلتوري او هنري جایزو د ویش په غونډه کې ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد او اسلامي کلتورونو او هنرونو د ترویج هڅې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. نو مولوی ډاډ ورکړی چې وزارت هڅه کوي چې د هیواد ځوان قشر په اسلامي روحیه وروزي او د پردي کلتور د نفوذ مخه ونیسي. هغه زیاته کړی چې اسلامي ارزښتونه د پیاوړتیا او ملي هویت د خوندیتوب ساتلو لپاره به هڅې دوام ولري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت وزیر ملا حمید الله اخندزاده په عمان هیواد کې د یاد هیواد د ترانسپورت مخابرات او معلومات ټکنالوژي له وزیر او د هوایي چلند ادارې له رئیس سره جلا کتنې کړې دي. سرچینې ویلي چې په دغه کتنو کې د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د خدماتو په برخه کې د دوه اړخیزه همکارۍ پر پیاوړتیا، تفاهم لیکونه، هوایي ترافیک، کارګو لیږد، هوایي دهلیزونه او مسلکي کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو خبرې شوې دي. د فاریاب د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پر 14 کیلومتر سړک د قیر اچونې چارې پیل شوې دي. د یاد ریاست رئیس مولوی علاءالدین حق پرست رسنیو ته ویلي چې د یادې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو په تګ راتګ او بازار ته د کرنیزو محصولاتو په لیږد کې اسانتیاوې برابرې شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزي د سکتور خونې له غړو او د کابل ښار د اصنافو له بېلابېلو مسؤلینو سره د بازار د وضعیت، د بیو د کنټرول، د احتکار مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. سرچینې ویلي چې په دغه کتنه کې عزیزي د احتکار مخنیوي، د بازارونو ثبات، د بیو کنټرول او د اسلامي امارت او سوداګریو ترمنځ د دوامداره همغږیو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان د څېړنیزو مطالعاتو او امنیت مرکز راپور ورکړی چې د 2025 میلادي کال د پاکستان لپاره په وروستۍ یوه لسیزه کې تر ټولو مرګونی کال و. په راپور کې ویل شوي چې دغه کال کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو کچ نږدې 40% وه. د یاد بنسټ د معلوماتو له مخې پاکستان د پرله پسې 5م کال لپاره د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی. داس حال چې 2021 کال د تاوتریخوالي زیاتېدو کچه 8، 2022 کال کې څه باندې 15%، 2023 کال کې نږدې 50%، 2024 کال کې نږدې 80% او 2025 کال کې 40% ثبت شوی. سرچینې ویلي چې په دغه بریدونو کې 3412 کسان وژل شوي، 2140 نور ټپیان شوي دي. او وروستی خبر مو هم د ملګرو ملتونو د باور ځانګړي صندوق خبر ورکړی چې ایټالیا له افغانستان سره د 2.4 میلیونه یورو مرسته کړې. دغه صندوق ویلي چې دا مرسته د کلتوري میراثونو د ساتنې، د انسانانو د مېشت ځایونو د ښه کولو او د اقتصادي کړنلارو د پرمختګ لپاره مهمه ده. د ملګرو ملتونو د باور ځانګړي صندوق 2025 کال د افغانستان لپاره د هیله او مقاومت کال بللی دی. دغه صندوق ټینګار کړی چې تیر کال یې په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کورنیو سره مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اتکا وکړي. قدرمن اوریدونکو، خبرنامه همدومره و. تر بیا ښې چارې.